اوس موږ تاسو شاهدان دي چې موږ خپل تولید کړي تکا چې سانه ورته ویلې اوس په رنګ بدلو رنګ امیزین دلته کو د مود فیشن په نامه چې تکې ته خپل ښکلا وربخي وتکیې هغه بخښنه هم تاسته دا بخښنه مکمل دلته اوس کیږي سره یعنې موږ ویلی سو چې موږ د پلیخمري نساجي دا یو فابریکه نه ده یو مکمل کمپلکس ده ټول مکمل کارونه هلته کیږي سره یعنې که چیرې دغه نسي مبالغه نسي انشاءالله تقریبا 12-14 فابریکې دلته سره یو ځای سوي دي نو دلته مکمل هغه کارونه سره انجاموي د پختې له پروسس نه نیولې مکمل چې تقریبا 2-3 قسمه خپله ماشینري لري چې دې ته موږ فابریکه ویلی سو همدغسې د تار جوړولو بخش چې دا تقریبا 3-4 قسمه په خپل ځای کې ماشینري ده هر ماشینري ته موږ د فابریکه ویلی سو چې علیحده ځای او هنګر لري همداسې د تکې جوړولو بخش داسې بیا د تار ته اړ ورکول چې دا یو مهم بخش ده دا بخش دا ځان ته فابریکه ده په نور وطنو کې همسایه ملکو کې دا هر بخش دې علیحده فابریکه لري نو موږ لله الحمد دغه بخشونه مکمل یو ځای کړي سره یو ځای ولو پخوانه یو بخش چې کوم رنګامیزي و هغه هم ورو پوره کړله نو اوس موږ کولی شو مکمل تکه دلته هم یې جوړه کو هم یې رنګ کو مکمل پروسس ور خلاص کو سره یگانه تقاضای ما اینمی است که یعنی بطور فابریکا را بتانه که در کار پرتر مردم صاحب کار شوه از مهاجرت ایران و پاکستان تصمیم داشتم که طرف ایران برم همین شرکت بازسازی شد جور شد آماده شد از رفتن ایران منصرف شدم همیشه آمدیم دست به کار شدیم 80% کار ترمیمات ماشینری و کار بازسازی تعمیرات و عمرانات نساجی پیش رفته ما تانستیم فعلا تکه طور آزمایشی تولید بکنیم با رنگ‌های مختلف 4-5 قسم رنگ ما تولید کردیم فعلا تکه که لباس جور شود